د جمعې په ورځ باندې لس شیان سنت دي ښه د جمعې د مونځ نه غیر. اول نمبر غسل کول، غسل به مونځ ته کوئ ورځې ته نه. امام شافعي رحمه الله وایي غسل سنت دی خو د جمعې ورځې ته، او موږ وایو غسل سنت دی د جمعې مونځ ته. دا د دې مذاهب خپل اختلافي مسله ده، خو صحیح هم دا ده چې د جمعې په ورځ باندې غسل سنت دی. ابتدا کې واجب و ښه، د هغې وجه دا وه چې مسجد نبوي وړوکی و، دیوالونه یې ټیټ او صحابه کرام غریبانان و فقیران او ګڼه به ډېره وه، او هغوی به ځان ته کالي د دې مالونو پوستکو نه کول، پوستکي به یې اغوستو. نو پوستکی چې واغوندي او بدن دې خولي شي نو خو بیا خو بوی هم کوي، نو خواته ملګري ته به ډېر تکلیف. د رسول الله مبارک اعلان وکړه چې څوک د جمعې مونځ ته راځي اول به غسل کوئ. عبدالله ابن عباس سے فرمایي کله چې الله تعالی پراخي راوسته د جومات دا دیوالونه جګ شو او پراخه شو او خلکو کالي د دې پوستکو نه رخته واړول، بیا خو بوی کم شو، نو وجوب ختم شو او سنتیت باقی دی. نو د جمعې په ورځ باندې غسل سنت دی خو د جمعې مونځ ته. دویم نمبر خوشبويي عطر لګول، و عطر به داسې عطر لګئ چې خواته ملګري ته ډېر تکلیف نه وي. بعضې خلک داسې عطر لګئ چې ملګري ته ډېر تکلیف یا ډېر تیز یا خوندور نه وي، داسې مدم بوی چې کوي چې ستا ملګري ته ضرر نه وي. دریم نمبر ښایسته کالي، یا نوي کالي او یا چې د کالیو کې به وګورې چې ټولو کې ښایسته جوړه ده نو هغه به واغوندې او د جمعې ورځې ته به راشي. څلورم نمبر د جمعې مونځ ته وختي راتګ. رسول الله مبارک فرمایي د جمعات په دروازه باندې ملایکې ولاړي او کتاب ورسره وي، څوک چې جمعات ته راځي د هغه نوم لیکي، نو چې اول جمعات ته راشي د هغه نوم ولیکي او ثواب کې ورته د یو اوښ د صدقې ثواب ولیکي، او چې وروسته راشي بیا د یو غوا، او چې د هغې نه راشي بیا د پسو، بیا چې د هغې نه راشي نو بیا د چرګې، چې د هغې نه راشي بیا د هګۍ، داسې ورو ورو یې راکموي. نو وختي راتګ په کار دی جومات. موږ او تاسو ډېر ناوخته راځو. پنځم نمبر د خلکو په سټونو پښې نه کېښودل، لکه مخکینی صف ډکي ورپسې ډکي او ته د خلکو په سټونو پښې ږدي او ځان مخې ته رسې، نو دا کار به نه کړي. شپږم نمبر د جمعې په ورځ درود شریف ډېر ویل. رسول الله مبارک فرمایي تاسو د جمعې په ورځ درود ډېر وایئ، ستاسو درود ما ته پیش کېږي. او په یو روایت کې راځي د جمعې په ورځ یا په شپه درود شریف وایي. رسول الله مبارک فرمایي زه په خپله اورم نو په شوق یې وایئ او ډېره مو وایئ. اووم نمبر ډېره دعا کول. رسول الله مبارک فرمایي د جمعې په ورځ باندې یو ساعت دی او څوک هم چې پکې دعا کوي الله یې قبلوي، او په هغې کې تقریبا 100 قوله دي چې کم وخت دی. نو موږ او تاسو به د جمعې په ټوله ورځ کې دعا کوو دې دپاره چې هغه ساعت را لاندې کړو که نه. ما تاسو ته ویلو 4 شیونه الله تعالی پټ کړي، قرآن کریم کې اسم اعظم پټ کړی دې دپاره چې سړی د ټول قرآن تلاوت کړي. روژه مبارکه کې لیلة القدر پټه کړي چې د ټولې روژې قدر کوي، او په خلکو کې الله تعالی ولی او بزرګ پټ کړی چې د هر مسلمان قدر کوي چې دې شي دا د الله تعالی ولی، او د جمعې په ورځ ساعت الاجابت پټ کړی دې دپاره چې د ټولو ورځې موږ او تاسو قدر کوي. اتم نمبر د جمعې په ورځ ډېر منځونه کول نفلونه. نهم نمبر سورة الکهف ویل. سورة کهف چې د جمعې په ورځ وایې د تېرې شوې جمعه کې چې تاسو څومره ګناهونه کړي دا هم درته الله معاف کوي، او 3 ورځې زیاتي آینده کې دا هم درته الله تعالی معاف. نو سورة الکهف وایئ. او لسم نمبر د جمعې په سهار چې امام جمع ورکوي قاري صاحب نو سورة السجده به په اول رکعت کې وایي او سورة الدهر به دا په 2م رکعت کې وایي. کله کله موږ او تاسو حرمینو ته لاړ شو او د جمعې سهار کې په جمع ولاړ یو، نو هغه الف لام میم سجده پکې وایي، نو چې سجده ووایي نو هغه سجدې ته ځي، موږ رکوع ته لاړ شو، فکر مو نه وي. نو چې کله مو حرمینو کې مونځ کوو مدینه منوره کې مکه مکرمه کې او د جمعې ورځ وه او د سهار مونځ نو فکر به کوئ په هغې کې دغه صورت وایي په سنتو عمل کوي او سجدې ته ځي، رکوع ته نه ځي.